مولوي صاحب. پر ډیورن فرضي کرښه د افغان پولساتو او پاکستاني رژیم ترمنځ له پرله پسې نښتو وروسته پاکستاني لوري څه باندې یوه میاشت وړاندې افغانستان سره ټولې سوداګریزې لارې وتړلې چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوښت. په قطر او استانبول کې د ترکیې او متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د پاکستاني رژیم غیر معقولو غوښتنو له امله د مذاکراتو بې پایلې پای ته رسیدو وروسته افغان چارواکو سوداګرو ته د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ خبرداری ورکړ. پوښتنې دا دي چې افغانستان به د پاکستان پر ځای د بدیلې لارې په توګه کومو هیوادونو سره سوداګري پیلوي. که څه هم تر اوسه اسلامي امارت په رسمي بڼه پاکستان سره د سوداګرۍ پر ځای له کوم هیواده د بدیل په توګه یادونه نه ده کړې، خو تر ډیره عام خلک او سوداګر دا ډول پوښتنې چین، روسي، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته په ګوته نیولو سره ځوابوي. تازه د بلخ سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ویلي له منځنۍ اسیا سره د افغانستان سوداګري د پاکستان پر تله نه یوازې باوري ده بلکې د افغان سوداګرو لپاره د توکو لیږ رالېږ په برخه کې هم ګټوره تمامیږي. د یادې خونې مرستیال هارون رشید وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ښې اړیکې لري او د حیرتان بندر له لارې هره ورځ سلګونه موټر د صادراتو او وارداتو توکي لیږدوي. د نوموړي په وینا حیرتان د افغانستان یو له هغو بندرونو دی چې د ریل له لارې نه یوازې د منځنۍ اسیا بلکې له روسیې، چین او اروپا سره هم مستقیمه نښلونه لري چې دا د صادراتي توکو لیږد په برخه کې د وخت او پیسو سپما لامل ګرځي. د ټولو نه لومړی خو د خط احان مسله ده چې په حیرتان بندر کې موږ د خط احان سره د اسیا میانه او د چین سره وصل یو او د دې لارې نه موږ حتی تر اروپا پورې هم وصل یو د خط احان د لارې نه، او دا د ټولو نه غټ لوی سهولت. دوهم مورد زمونږ د زیاتره ضرورت او هغه د تجارت د وسعت غټه زمینه چې د هغه اروپا ده او د اروپا بازار د اسیا میانه بازار ده چې زمونږ توکي چې کوم داخلي تولیدي او یا صادراتي توکي دي دغه لپاره د یو بهترین مارکیټ دی او بدیل مارکیټ دی چې په کم قیمت او په لږ وخت کې زمونږ اموال کولای شي چې دغه ملکونو ته ورسیږي. نو اغلته یوازې مونږ چې نه لرو لکه مستقیما د افغانستان سره د کشتۍ یا هم بحري لاره ده، نور ټول هغه سهولیات صادراتي او ترانزیتي هغلته وجود لري چې په تورخم کې نشته. د رشید په وینا حیرتان بندر د اسانتیاو، امنیت او نړیوالو ترانزیتي اړیکو له امله د هیواد سوداګریز راتلونکي لپاره ستر ارزښت لري. نوموړی زیاتوي چې د تورخم په پرتله حیرتان بندر کې د ریل پټلۍ بار وړلو لپاره خوندي ټرانسپورټي وسایطو شتون او ګمرکي چارو چټکتیا په ګډون د سوداګرو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي دي. هارون رشید زیاتوي چې شمالي افغانستان د شیرخان، حیرتان او واقعي ګمرکونو په درلودلو سره له درې بېلابېلو اسیایي هیوادونو سره نښلول شوی چې د تورخم لارې تړل کېدو راهیسې یوازې د حیرتان بندر له لارې په سوداګریزه راکړه ورکړه کې شاوخوا 40 سلنه زیاتوالی راغلی دی. لومړی خو ول په مزار شریف کې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یعنی دغه شل شپو کې دننه به تاسو د یو لوی سړې خونې د پرانستي او د افتتاح یا د هغې د کار د آغاز شاهدان اوسئ چې تقریبا 15,000 ټنه سړه خونه تنها د یو تاجر د خوانه ده په نظر کې نیول شوی د عملا چارې روانې دي انشاءالله چې زر به اداري چارې تکمیل او ساختماني چارې د دې آغاز شي. یو بل امکانات دا لرو چې هغلته موږ د یخچالي موټرو دغه امکانات په لاس کې لرو سره الحمدلله په غټه پیمانه باندې، او کولی شو چې د افغانستان د هر ګوټ نه په دې واسطه باندې هغه توکي یا هغه تولید یا محصولات چې هغه یخچال ته ضرورت لري او باید فریج ساحه کې وساتل شي په خپل معینه درجه کې هغه انتقال کو. له بلې خوا اقتصادي کارپوهان باور لري چې له پاکستان سره افغان سوداګري د ډیورن فرضي کرښې او سیاسي خنډونو له امله باوري نه ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي پاکستان وخت په وخت سوداګریز محدودیتونه لګوي، د ترانزیتي توکو پر لارو خنډونه جوړوي او د افغان صادراتو پر وړاندې سیاسي چلند کوي. کارپوهان چې د پاکستان سره په سوداګریزه برخه کې د سیال کېدو لپاره د افغان سوداګرو پر ملاتړ او کورنۍ تولیداتو زیاتوالي ټینګار کوي وایي اسلامي امارت ژر تر ژره له منځنۍ او سویلي اسیا او اروپایي هیوادونو سره بدیلې لارې فعاله کړي. د آزادو بوی و ویژگی دی چې مال په اسانه او په لند او لږ قیمت سره راځي.
نو په دې خاطر چابهار بندر او اواس بندر د موږ دپاره په دې برخه کې ښه واقع کېدلی شي. د دې تر څنګ د موږ دپاره بله لاره د ابریشم لاره ده چې د تاجکستان د طریق نه همداسې ترکیه او اروپا ته وصلېږي. دا د قیمتي ډبرو د انتقال په برخه کې، د صادراتو په برخه کې او همداسې د وچې مېوې په برخه کې اروپا ته د موږ دپاره ډېره مؤثره واقع کېدلی شي. اسلامي امارات باید کوشش وکړي چې په دغې لاره باندې هغه شته تړونونه قوي، مستحکمه او دراز مدته کړي تر څو په دې لاره باندې بیا دا ډول خنډونه رامنځته نه شي. د دې تر څنګ ازبکستان د موږ دپاره د مرکزي اسیا ته د وصل ښه نقطه ده. موږ د دې طریقه کولی شو روسیې ته، همداسې قزاقستان او نورو ملکونو ته وصل شو. د کارپوهانو په باور د حیرتان، حقیني او شیرخان بندرونو د لا پرمختګ او معیاري کېدو له لارې نه یوازې د افغانستان صادرات زیاتیږي، بلکې هیواد د سیمې د یو مهم ترانزیټي دهلیز په توګه خپل ځای پیاوړی کولی شي. شنونکي وایي حکومت د شمالي دهلیز له لارې د سوداګرۍ پراختیا لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي او په وینا یې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره تجارت نه یوازې د باور وړ دی، بلکې د افغانستان اقتصادي ودې لپاره اوږدمهاله ګټه لري. بندر حیرتان تأسیسات زیاد داره. اوجه خطوط آهن است، از طریق خط آهن هم اموال میآید و پل دوستی هم در اوجه اعمار شده که از طریق محترم میشه که انتقالات صورت بگیره. خب این دروازه است که افغانستان به طرف کشور روسیه و آسیای مرکزی برای تمام مناطق همین مسیر است و خوشبختانه که ازبکستان هم به خاطر تأمین و منافع اقتصادی که داره این همکاری همه‌جانبه را با مردم افغانستان میکنه و با تاجرای افغانستان و این یک مسیر بسیار مناسب است و بسیار فعال هم است. همه هم بسیار فعال است، ولی وقتی که ما با محدودیت های جدی از طریق بندر تورخم و اسپون بولدک مواجه میشیم، طبیعتا که او را هنوز اهمیت بیشتر پیدا میکنه. له بلې خوا افغان سوداګر او پانګوال چې پاکستان سره د سوداګرۍ راکمولو په اړه د اسلامي امارت له وروستۍ پریکړې هرکلی کوي، وایي وخت نه وخت د پاکستاني رژیم له لوري د تورخم لارې تړل کېدو له امله ورته درانه زیانونه اوړي. د دوی په باور افغان حکومت ته پکار ده چې سوداګرو ته د پانګونې، تولیداتو، صادراتو او وارداتو په برخه کې بشپړې اسانتیاوې برابرې کړي او ملاتړ ته یې دوام ورکړي. خاک پولی دی، ټکس د واګون دی، په دیو کې موږ ته ډېر جګ تخفیفات راولي چې موږ کولی شو د ملک وګړو ته د کار زمینه مساعده کړو او اقتصادي پرمختګ ته لارو ته لا پرمختګ ورکړو. نو په دې هکله کې موږ د اسلامي امارت د مشرتابه څخه خاصه غوښتنه دا ده چې موږ ته زمینه مساعده کړي او دغه قیمتونه چې کوم په بنادرو کې نن د هر واګون څخه اخیستل کېږي په جمله کې په بالخصوص په لاره د حیرتان د یوه واګون څخه 90,000 افغانۍ اخیستل کېږي. که دغه معاف شي او یا نهایتا ټیټ شي، نو موږ به کولی شو چې حد اقل په قیمت د تمام شد کې موږ دلته خدمات ښې رایې کولی شو. قیمت د تمام شد چې ټیټ شي، نو موږ به خپل د ملک وګړو ته ارزانه توکي رسولی وشو. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د بلخ ځایي چارواکو او خصوصي سکتور په ګډه د ازبکستان په سرخندریا ولایت کې له ازبک چارواکو او سوداګرو سره په ځینو برخو کې هوکړې وکړې. د بلخ سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي د دغو هوکړو له مخې به ازبکستان د هوایي او ځمکني دهلیزونو له لارې د افغانستان تازه میوې، سبزیجات، غوښه او ځینې نور توکي د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادروي. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.